خلک راټول شوي دغه جال پاکستان پنجاب اداره جال جاروي دا موږ نه د دې د اشرف غني د دې اختیار لري نه دا د اشرف غني مځکه ده چې دی خلک ته ورکوي نه دا د والي مځکه ده چې دی خلک ته ورکوي نه د دې صلاحیت والي لري نه اشرف غني لري دا د افغانستان د ولس مځکه ده د افغانستان د ولس کار دی د ولسونو کار دی دا د حکومت کار نه دی که د افغانستان حکومت ورکوي مې موږ نه منو که د پنجاب اداره وایي مې موږ د جال نه منو نه یې پرېږدو نه یې کوو نه دلته موږ جال پرېږدو نه جال منو دلته زموږ سره د پاکستان ځکه شته زموږ سره د هندوستان بارډر شته زموږ سره د پنجاب بارډر نشته زموږ سره د هندوستان بارډر شته موږ سره د هندوستانیان خبرې وکړي دا د پنجاب اداره شته دا د هغو غلامان دي د هغو ګوډاګیان دي د هغو اربکیان دي دغه جال چې دی موږ د هېڅ چا په خوله موږ جال ته اجازه نه ورکوو چې زموږ په ولسوالي کې جال تېر کړي یا زموږ دوه ورونه سره بیل کړي یا دوې خویندې سره بیل کړي یا دوه د اکا زامن سره بیل کړي د دغه اختیار اشرف غني نه لري نه اشرف غني ته موږ د دې لپاره اوښ ورکړی دی چې ته زموږ خاوره خرڅه کړه نه د خاورې د خرڅلاو اختیار اشرف غني لري نه د پنجاب ادارې ته دا اجازه ورکوو چې زموږ پر خاوره د کابل د ادارې سره معامله وکړي پاکستان چې د دې د مخه د 40 کاله کېږي چې په افغانستان باندې اخته دی خو تر اوسه پورې د لاس نه دی ځینې اخیستی او د هغه څه مابعد دا معلومه شوله چې په افغانستان کې د یو څه ګټې لیدل دي دا ګټې نه رامعلومېږي چې یار یو جام پر افغانستان باندې راپورته کړي بیا بل جام پر راپورته کړي او سره د دې چې دی موږ نه پوهېږو چې د ده ګټې اوس په دې کې څه شي دي خو د افغانستان مظلوم ملک دی 40 کاله کېږي چې جنګ دی در دي دا ټوله عوامل یې دی ګرځېدلی دي چې جنګ دی کوي زموږ سره بل هېڅ څوک زموږ سره نه طالب زموږ سره جنګ کوي او نه بل څوک را سره کوي نه نور ملکونه را سره کوي جنګ پاکستان د موږ سره کوي دا معلومه شوه زموږ د تجربې خبره وه چې په طالبان یې ملا مادمر اخوند یې راواستاوی بولدک له یې راواستاوی نو چې هغه جنګ شروع کړي د ده توغندۍ راتلې په بولدک کې په د ماشومانو په ښځو کې مساتلې دا معلومه شوله چې جنګ دی را سره کوي نو اوس هم ده چې د 18 کاله بیا وجنګېده دا خلک د افغانان یې وجنګول د دې څه اوس امید کته دی اوس یې په خپله صاحبه مانه اوس ده ودان ته برابر کړي چې اوس په خپله جنګ ورسره کومه نو سم اعلانه جنګ دې زموږ سره وکړي په دې سمې خاردار باندې او په دې کیسو باندې زموږ د دې مسله نه حل کېږي سمې خاردار دا یو فوټ مځکه د افغانستان ولس چې نارینه هم خلاص شي او ښځې پاتې یو فوټ مځکه وده ته څوک نه ورکوي او نه د افغانستان ټوله حکومت اجازه لري دا د ولس د کونډې و د یتیم ملک دی و دا اجازه دی نه لري او د دې څه مابعد موږ دا خواست کوو چې خپل سمې خاردار دي بوځي پر خپله لار باندې ولاړ شي پر خپل حد حدود دې ولاړ شي که چیرې دا خواست نه مني نو د سم د جنګ اعلان وکړي دا هېڅ معنا نه لري چې صاحبه مانه دلته خاده راته جګه کړه او دلته خاده راته جګه کړه دلته خاده راته په دې خادو باندې موږ دوی نشو سره ګټلی نه موږ په دې خادو باندې خطاوځو دا د یوې شپې خادې دي چې په یوه شپه په ول او بله خادې به یو ځای پرتې چې موږ په بل ځای پرتې